یو ځل می محبوب فرمایل صحابه سره ناس نبی علیہ السلام فرمایل وی الله رب العزت با زما د امتنا 70,000 کسان او یا زر کسان دب الله پاک بغیر حساب کتاب میں جنت تبوزی وسره الله حساب نکي سمرا او یا زر کسان چې کله حضور علیہ السلام مورد د جبرئیل نا چې او یا زر کسان نو پیغمبر علیہ السلام طبیعت مبارک لخبر شو یا الله ما خو ربونو بکربونو متیان پدې کې او یا زر څه شي دي صحابه دی صحابم خبر شو قربان پدې عربونو کربونو مسلمانانو کې دا یا زر بغیر حساب کتاب دا نبی السلام لکشن خبر شو الله جبرئیل بیا راولې فوري جبرئیل بیا را او یې فرمایل محبوب خبر کېږه ما دا او یا زر چې کوم دي کنه 70,000 د دې یو په سر باندې با او یا زر نور د دوزخ نه آزادو دی به بغیر حساب کتاب نه دا او یا زرا دا به طور مثال صدران شو دا صدران شو دا صدران دی دا او یا زرا دا هغه کسان دي چې دی ته د الله په دربار کې صدارت ملو دی بیا د یو صدر په ذریعہ باندې با د دې په مقدار باندې به د یو کس په سر کې با او یا زرا نور د دوزخ نه آزادو ما او یو ځل می حضور فرمایل وی الله ما ته ویلي چې محبوبه خو کله د معراج په شپه راته ویلي ښا الته کمی 18,000 سیکرټ خبرې شوی دراز خبرې چې کومه دراز خبرې الله سره د نبی رسول الله شوی به معراج کې نو هغه کې راته خبره دام فرمایلی و محبوبه زبستاد امتنا درې لپی کسان ناخلمه د دوزخ نه بول ازادي ورکوم درې لپی نو د الله لپدا دوړ د سونه جوړې کې ته الله پوي د الله لپدا مې چې الله زه خو په دې خوشاله نه یم زه په دې نه یم خوشاله ما خو په ربونو متيان دي وی راته وی چې نیم امت بدلو بخما اموت چې والله ربي لا ارضى زما دې قسم ربا زب خوشاله نیم خوشاله حتی کې زمو د الله دا خبره چلې دي وی اخیری کې الله راته فرمایل ولا سوف يعطيك ربك فترضى محبوب دومره امت بدلو بخم تابه خوشاله دومره امت بدل بخم چې تابه خوشاله کوم نو ما تک وخی زما د جذباتو به مې چې والله ربي اے رب زما استا په ذات قسمی لا ارضا زب هغه وخت پورې نه خوشالېږم سو پورې زما یو امتی هم د جنت نباري یو امتی هم جنت نباري زبا نه خوشالېږم